ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي او ای استاده حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي اوس خو د غربت چپو وهلی اوس درته یاران درځي که نه درځي او هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي او ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي او ای هلمند ستا دشتو میرو ته اوس هغه شان کوچان درځي که نه درځي ای په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړې ما ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړې قدر د خپل ځان درځي که نه درځي او پښتنه خاوره مې د تنده که د شالکوټ که د هلمنده سوات مې پټکې تیرا لمنده زما پښتو زما څرمنده دا نورې ژبې د لباس په شانتې دینه او د کور غمونه مې مازغه خوري د وطن غم مې بیخي زړه خوري بلا راغلې پښتانه خوري او هندوان د غواو غوښې نه خوري مسلمانان د خپلو ورونو غوښې خوري نه او یارانه تاو د امن شپول کوي یا مې په بل چا خرڅ په تول کوي کونډه یم غم را سره ګول کوي او ما له پردي بچي راټول کوي زه پرې د خپلو بچو مینه ماتومه او دغه یوه دوه ټپۍ د افغان کډوالو ته ډالۍ وي چې ای زما خپله نښه یوسه د ګلاب ګله نښه یوسه زه تر کابله نښه یوسه او د لاس مې بله نښه یوسه دسمال مې مه وړه زه پرې اوښکې پاکومه او مه کوه ناز او اداګانې هسې بې ځایه خنداګانې ورپسې تل کړه دعاګانې او د کابل یخې هواګانې کوچۍ روانې د تورخم په لاره ځینه ډېره زیاته مننه